یوه خبره ده غرونه په لمن کې یو کلی و. په دې کلي کې د صفدر په نوم یو سړی د خپلې ښځې بچو سره اوسېده. صفدر ډېر غریب و او ډېر ایماندار و. په دې کلي کې به د ژمي په موسم کې ډېره واوره ورېدله. صفدر به هر سهار ځنګل ته ته او هلته به یې لرګي کټ کول او هغه به یې بیا راوړله او خرڅول به یې او په دې به یې خپله ګزاره کوله. الله اکبر الله اکبر. د صفدر په کور کې به اکثر د خوراک څه نه و او بیا هم دې ناشکري نه به کړی او دغه ښځه هم ډېره ایمانداره وه. هغې به هر وخت د الله تعالی شکر ادا کوو. ورځ صفدر کور ته راغی او هلته ته یې وویل Cosa de paja care nura scorb. داده کی؟ Sade. حاضی Dade ki. صفدر یو څو چمچې خوراک وخوړو او ډېر خفه و لکه چې نور د خوراک څه نه و. هغه پاسې ځنګل ته روان شو. په لاره کې هغه ته یو طوطي په نظر راغی. طوطي د یخنۍ نه خراب شوی و. دا ته زر اور بل کړو. طوطي یې ګرم کړ. طوطي ډېر خوشحاله شو. صفدر طوطي بیا ډېره ځان ډېره ته شکریه. کېښود او دا ځای روان شو. शुक्रिया. तुम बहुत अच्छे हो. चप चप तुम भी. मिलते हैं. चलो. صفدر ځنګل کې خشاک ماتاو خو بل خوا د هغه کور راغورځېدو. ښځه بچي یې یخ کې سړېدل. زما بچو مې ساړه دي ډېر سړه هر باوري بچې زه سب نه کوم. خپل ښځه بچو لیدل نو په دې ځای سره یې رامنډه کې او خپلو بچو له ځان راونیسو. در والی بچو سه شاوده. اوس به هر چه ششه. عزیز ما یو ملګری دی هغې کارې به لاړ شو کوفنۍ راکړه. صفدر خپل بچي او ښځه ځان سره روان کړل او د یو دوست کور ته ورغلل. د دوست چې حمزه نوم و حمزه ته وویل زمونږ کور ټول راپرېوتو مونږ له زیره کروړه. هو مونږ به راپرېځو. مونږ به سره شي. ها سمه ده بیا راځي دنه. مننه دا زموږ لپاره مهمه ده. ستاسو مهرباني خدای دې چې حمزه څنګه اجازت ورکړه نو صفدر کړیه حمزه. اندر آو. ټول دننه راغلل. एला गरम है. الله دې حمزه ډیر خوشاله کی. जी अब्बा. د غریبان د والی راوستل زه د نشم برداشت کولی. یا به د یې په ډیکور کې یازا. صبر زه پوهېږم هیر د غرب دی. حمزه چې د خپلې ښځې نه ډېر مجبور و نو هغه راغی صفدر ته یې خبره وکړه. دا کور نه زه خفه کېږم. زه خو ډېر خفه یم. زه پوهم خو همت لرې. مننه. زما ښځه خفه ده ستاسو په راتلو. مننه خوشحاله شوم. زما کورنۍ زه پوهیم چې تاسو ستړي یاست. بلا دې داسې ستړی دي شو. ډېر سوړه دي. کیلومتر زی ته بزو بابا. دوی په وره کې روان وو چې ناڅاپه به طوطي له مخې ته شو. ورته وویل تاسو چې کوئ په دې یخ موسم کې؟ زمون کور را پریواته. نو د پناه زګورو. ما پاسې راځي زه به درته ځي وښایم. دې نه پسه طوطي سره را روان شو. طوطي دوی یو غار ته راوستل چې هلته پناه والي.
دی چې غر ته سیند راغلو نو لاندې اور بل کو لیکن چې ماشومان له ډېر ساړه شوي وو دی اور ته ځان ګرماو چې په دې کې طوطي هغې دپاره میوه وړله. वाओ डियर, मजेदार। देदा मेवा जी मुझे भी खाना है। लो खा लो. شبتر دغه په خوله کې ناست سوچ یې کو سبق و په دې کې ورته طوطي وویل محافا که گذبه درتا یورا زوهایم محافا که گذبه درتا योरा जोहाइम सर राज दे ओहायाजर. ओहाया ये राज है। क्या? راز دغارتا زدرتا هایم توتای تا मला हैरान کرم. شبتر چې څنګه غار ته راغی هغه ډېر حیران شو ځکه چې په دې غار کې ډېر قیمتي جواهرات وو. شبتر ډېر زیات خوشحاله شو او د قیمتي کاڼو نه ټوټې ډکه کړه او څه کاڼي یې جیبونو کې واچول. دې نه پس شبتر د هر طرف ته روان شو. هلته یو زرګر ورغی هغه ته یې هغه هیرې ورکړې. زرګر دې حیرانه شو چې دا دومره دا هیرې وګورئ چې دا د څو روپو دی. واه ښه روپو دی. ها ګوهر دی خپلوی سه. دې نه پس شبتر ډېر مالدار شو او ځان له کلي کې یو ښایسته کور جوړ کړ او ژوند یې ډېر د مزو شو. کلي کې ورته خلکو په اوچت نظر کتل. هغه خپل بچي په ښه ګران سکول کې داخل کړل. मुंडर हुशालाऊ रे बाबा रे बाबा. خو بل طرف ته د ملګري حمزه ډېر سخت بیمار شو او په علاج یې ډېر خرچه راتله چې د دې په وجه هغه خپل کور خرڅ کړو او د پیسو نه کنګال شو او بې کوره هم شو. د حمزه ښځه شبتر ذکر راغله او شبتر ته تاسو کې اولي دلته نسته یې؟ زه دلته ستا سره نسته یم. زه د حمزه ښځه یم. زما لور زه در خفګن یم. خدای د صبر عمره درکړي. هغه تسلي ورکړه تا سره زه د کور بندوبست وکړم. په دې د حمزه ښځه خوشحاله شوه. نو دا کیسه قرآن روایات ته اشاره کوي چې هغه دا ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ترجمه دادا او په جمعه باندې د خلکو د جپلو او تیری کولو لپاره مجي ځکه چې الله هیڅ متکبر او فخر کوونکی نه خوشوي. کچر ستاسو دا ویډیو خوښوي وي نو زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. السلام الله حافظ.